هغه افغانان چې د پولې هغه غاړې ته بند پاتې دي ډیر بد خبر. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل دوی ته څه پلان لري؟ ویډیو حتما شریکه کړئ چې ټول پرې خبر شي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ننګرهار والي په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ جوړولو خبر ورکړ. ښاغلي شاه محمود میاخیل د یاد ولایت له امنیه قومندان او یو شمېر نورو ولایتي چارواکو سره یو ځای نن تورخم ته تللی و او هلته یې د تورخم دروازې د خلاصېدو په صورت کې راستنېدونکو افغانانو ته د قرنطین کولو پر چمتووالي کار کړی دی. نوموړي ویل چې که د امکان په صورت کې د تورخم دروازه خلاصه شوه، له پېښور او نورو سیمو څخه راستنېدونکو ته به له تورخم څخه له 14 نه تر 21 ورځې پورې بلې سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او نه به نورو کورنیو افرادو ته اجازه ورکول کیږي چې تورخم کې له قرنطین شویو کسانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه راستنېدونکي افغانان له ځان سره کورونا وایرس هم راوړ او له هرات سربیره د هیواد یو شمېر نور ولایتونه هم په دغه وایرس ولړل. ډېری هیوادوال نیوکه کوي چې حکومت له ایران څخه راستنېدونکي کډوالو ته په وخت لاسرسی ونه کړ، ځکه خو هرات او نورو ولایتونو ته د کووډ 19 ناروغۍ کوربه شول. د کډوالو او مهاجرینو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران څخه کابو 2 لک افغانان راستانه شوي دي. په دوی کې یو شمېر هغه ورک کسان هم له هراته تیر شول چې له ځانونو سره د کورونا وایرس وړی دی. دا چې کومو ولایتونو ته لاړل او دغه وایرس خطر یې په کومه کچه ورساوه ولېږدول لا هم معلومات نشته دی. په ډېرې لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې چې د دولت تر تصرف اوښتې دي، هغه مزدوره طبقه له ایران نه راغلې چې د کورونا وایرس د راوړلو امکانات یې ډېر دی. له همدې امله دوی اونۍ وړاندې حکومت پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې دولت روغتیایي ټیمونه په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو لپاره خپل روغتیایي تدابیر ونیسي، خو د طالبانو لخوا کوم غبرګون ترلاسه نه شو. په ننګرهار کې تېره اونۍ د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه چې قرباني د لغمان اوسېدونکی و. تر اوسه په دغه ولایت کې د نورو پیښو خبر نه دی ورکړل شوی، خو دغه وایرس پر وړاندې وار له مخې احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. تېره ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست لپاره یو روغتون هم پرانیستل شو چې د کورونا تشخیص په کې کېږي. دغه روغتون د پرانیستې مراسمو ته د عامې روغتیا وزیر هم ورغلی و. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.